السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستان تاسو به سیټ کې دا ویډیو ښکاري تاجان دی، یعنی د پاکستان د پوځ سره ملاو شوی، پاکستان باج ورته سویلي دي یا تاجان د پاکستان پوځ سره څومره مینه او محبت لري. نو راځئ پوره ویډیو سره شیر کوو، ویډیو لازمي وګورئ. تاجان لکه په څه وجه پاکستان پوځ سره ملاو شوی، کله پاکستان پوځ لکه په تاجان په څه وجه راغلی. دوستانو څه وخت ورځې مخکې تاجان راغلی پاکستان ته، بیا دا پاکستان د پوځ سره میلاو هم شو او پوره ویډیو سره شیر کوو. ویډیو رومبی وګورو، ویډیو نه بعد بیا موږ خپل یو څو خبرې کوو. نو راځئ د رومبی د ویډیو طرف ته ویډیو ګورو، ویډیو نه بعد بیا موږ خپل ملګرو اخیره اته هغه پاکستان ته رالو. د پاکستان کوم فوج چې دی هغو سره ملاقات هم وکړو. یعنې تاسو په سکرین باندې کتی شئ چې اته د پاکستان د یو آرمي کم جوان چې دی د اف سي د هغه سره ولاړ دی. دا د هغو خلکو دپاره د یو عبرت نشانه ده کوم چې زموږ د خیبر پښتونخوا دین علاوه د پاکستان او افغانستان په منځ کې کوم د ورانې کوشش کوي. نو د هغو دپاره زه یو پیغام ورکوم چې وګورئ نن اته او زموږ کوم پاکستان چې دی هغه رنګ په رنګ یو شان ولاړ دي. یعنې تاسو چې کوم کوشش کوئ د ورانۍ، داسې ورانۍ چې کوم دی الله تعالی دې زموږ هغه نه راوهي. اته چې کوم دی پاکستان ته ولې رالو، نو په تورخم کې یو واقع شوې ده. زه تاسو سره د هغې کومه ویډیو چې ده هغه هم شیر کوم. یعنې دا کومه واقع چې ده بس دوستانو دغه ویډیو تاسو وکته تاجانو د پاکستان د پوځ سره میلاو شوی. بیا دا په څه وجه راغلی، لکه پاکستان چې تاجان کله راغی نو دا په تورخم کې یو واقعیت شوی و، لکه یو غرو چې راپرېوتی، ډېر افغانیان وروڼه پکې مړه وو، شهیدان شوي وو، که الله دې مغفرت نصیب کړي. نو په هغه وجه تاجان راغلی پاکستان ته. پاکستان ته چې کله بیا راغی بیا د پاکستان د پوځ سره میلاو شو. پاکستان د پوځ نه بعد چې بیا کله پاکستان عوام سره میلاو شو، نو عوام ورې څومره مینه او محبت ورکړو. بیا تاجان چې زموږ پاکستان وروڼو له څومره مینه او محبت ورکړو. تاسو شاید دا نور ویډیوګانې کتلې هم وي، زموږ په چینل باندې ډېرې ویډیوګانې د تاجان اپلوډ شوي، تاسو یې کتې هم شئ. هغه ویډیوګانې پکې هم تاسو ته موجود دي کوم چې تاجان په پاکستان ته راغلي، نو ویډیو هم تاسو کتی شئ. خو دا ویډیو موږ صرف په دې مقصد باندې شیر کړه چې ډېر افغانیان وروڼه وي یا د پاکستان زموږ چې کوم وروڼه وي هغه د یو بل پسې خبرې کوي، یعنې جنګ جګړه جوړوي، یو بل سره ورانۍ جوړوي. نو موږ لحاظه لکه موږ په خپله پاکستانان افغانستان دواړه وروڼه یو، چې یو بل سره ښه سلوک ساتو او ښه ژوند تېرو. نو الله پاک بس ساتي چې اتفاق هم یو بل سره یو ځای وي، چې لکه نه افغانیان زموږ د پاکستانیانو پسې لګیایي، نه پاکستان والا پسې موږ لګیایو. لکه دغه کې وي لر او بر یو پښتون کنان، نو چې دواړه یو شانتي وي. نو په دې وجه باندې موږ دا ویډیو هم اپلوډ کړه. او تاجان نیم الله پاک تل ژوندی باز ساتي. پرون بیا موږ یو ویډیو اپلوډ کړی، تاجان رور فضل پاکستان ته راغلی، نو هم زموږ په چینل کې ویډیو موجوده، تاسو یې کتی هم شئ. نو هغه ویډیو هم تاسو میلاو شي. تاجان نور ویډیوګانې هم په دې چینل کې موجود دي، او شاید چې نور ویډیوګانې هم تاجان کې په یې موږ باقاعده تاسو له خامخا یو ویډیو راوړو. نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسمې ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې میلاوېږي. په دې کې تاسو ته ټیکنیکل ویډیوګانې هم میلاوېږي. که موبایل کې تاسو هر څه پرابلم وي، یا که ټیک ټاک دی، که فیسبوک دی، که یوټیوب دی، که وټساپ دی، ستاسو موبایل کې هر څه پرابلم وي، نو موږ ته په کمنټس کولی شئ، موږ تاسو له باقاعده جواب درکړو. په دې به تاسو له ویډیو هم راوړو. نو لازمي زموږ چینل سبسکرایب کوئ. دې سره سره تاسو ته ریلیکشن ویډیو هم میلاوېږي، لکه څنګه ویډیو چې زموږ دا وه. نو موږ له راکړه اجازت په رانونه ویډیو کې میلاوېږو. د الله په امان.